د برېښنا انرژي ډاډمنو او متوازنو خدمتونو د تامین په تکل د هیواد ملي حلقوي شبکې د بشپړوي ستراتیژیکې هڅې. د غزني کندهار 200 کیلووټ برېښنا لیږدمزو غځولو لویه پروژه تر دې دمه نږدې 95 سلنه کاري پرمختګ لري او په ټولیز ډول له ټاکل شوي 344 کیلومتره مسیر څخه اوس یوازې د 14 کیلومتره مسیر مزو غځولو چارې پاتې دي چې د بشپړولو هڅې یې تر بل هر وخت ګړندې شوي دي. مسؤلین وایي په همدې مسیر کې د او پی جی ډبلیو مزي غځولو انسلیټرونو او اړونده اړینو تجهیزاتو نصب په متوازنه بڼه دوام لري او ټاکل شوي چې پاتې چارې یې هم نږدې تر 3 کاري میاشتو پورې بشپړې شي. تقریبا 95 سلنه کار انشاءالله به بشپړ شوی ده، 5% کار پاتې ده، دا به انشاءالله تعالی په ډېرې نږدې راتلونکي کې تکمیلي شي. نو د درې ټیمو کې هر ټیم تقریبا 1 کیلومتر ساحه تکمیلوي، 1 کیلومتر 900 متره 800 متره داسې فاصله دوی تکمیلوي. دا ستره پروژه د هیواد ملي حلقوي شبکې د بشپړوي د اساسي هڅو مهمه برخه ده چې په مرسته یې د 5 سب سټیشنونو وصل سره مل د هیواد سویل او لویدیځ ولایتونه له ملي شبکې سره نښلي او له دې لارې به د برېښنا انرژي ډاډمنو او متوازنو خدمتونو ته لاره هواره شي. نو د دې پروژې سره به ان شاء الله مرکز له دغه لویدیځ ولایتونو سره له جنوب لویدیځ ولایتونو سره ونښلول شي او یوه بشپړه کامله شبکه به رامنځته شي. په ټوله کې دا پروژه له سختو او دښتیزو مسیرونو څخه تیریږي چې د اړینو تجهیزاتو د لیږد ګڼ خنډونه له ځان سره لري. د دې مهمې پروژې د اساسي چارو بشپړوي په مستقیم ډول تر سلګونه کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي. اوس هم ډېر خوشحال یو دې لپاره چې مثلا موږ د دې پروژه کې اخته یو کار کوو. ما 100% خوش هستم، سر تا سر کشور ما آباد میشه، برق میته. خوب خوشحالانه işler orada. شب روز وطن خدمت قرار شده وطنداشlar için خوب خوش احساس خوشحالی بود. د تیر په توپیر د پروژې ټولې اړینې تخنیکي چارې د افغان انجینرانو په مستقیمي ونډې او لارښوونې په مخ وړل کیږي. مسؤلین وایي د پروژې اړوند ټولې چارې د خوندي او لوړو معیارونو په پام کې نیولو سره بشپړېږي. کوم ډراونګ چې موږ ته راکړل شوی دی او کوم اصول دي چې په کوم کیفیت باندې موږ کار وکړو هغې ته موږ ډېره توجه کړې ده. هغه که د او پی جي ډبلیو په برخه کې ده، خپل سټرینګینګ په برخه کې ده، یعنې هغه کوم کارونه چې دي موږ مطابق د نقشې مخ ته وړي دي. په هیواد کې د ملي حلقوي شبکې چارو بشپړوي د افغانستان برېښنا شرکت اساسي لومړیتوب دی. دا چاره د سویل او لویدیځ ګڼو ولایتونه له ملي شبکې سره وصلوي او د برېښنا انرژي د دوامداره خدمتونو سره مل به صنعتي، سوداګریز او ګڼ سکتورونو د ټولیزې پراختیا لپاره لازم بستر وغوړوي.